د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې با چې کله خلق د مدینې نه راتلل نو دی به باقاعده ورته په پاټک کې په یو ځای کې په بل ځای کې کسان کېنولي وو چې کومه لاره به راتله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم درس ته مسجد ته مسجد حرام ته یا جناب رسول الله ته دی به کسان کېنولي وو او چې هغه به ولیدل چېرته ځي تپوس به یې ترې وکړه یاره زه خو دې خوا ځم هلته خو ځي خو ګورې داسې یو کس دی او هغه خدایان نه مني زموږ خدایانو پسې بد وایي او داسې دی داسې دی حدیثو کې راغلی دي طفیل ابن عمرو الدوسی دا د مدینې سردار و مشر و هغه را روانو مدینې منورې نه ابو جهل ته پته ولګېده چې اوهو فلانکې را روان دی نو خیرخوا خو یې که نه فلانکې را روان دی دی ورته په ذات خود ووته لارې ته او هلته ورته په انتظار ولاړ دی چې موږ خو ستاسو استقبال ته ولاړ یو موږ خو تاسو سره داسې روابط دي او داسې چې کوم دی نو زموږ تعلقات عامه دي او موږ خو ستاسو ډېر خیرخوا یو چېرته ځې ته ویره داسې ځمه مسجد حرام ته ځمه او د هغې زیارت له ځمه ښه خو ګورې یو خبره ده هلته کې یو کس دی د پیغمبرۍ دعوی کړې ده زموږ خدایان نه مني او دا خبرې کوي او دا خبرې کوي او ګورې د هغه خبرو ته غوږ کې نه دي خبرو کې لکه د جادو اثر دی او جادوګر دی دا چې څه کولی شول هغه ته په غوږونو کې هغه خپله بیان کوي چې زه دومره ویرولم چې زه مسجد حرام ته راتلم او را دننوتېدم ما په غوږونو کې بوجي ورکړې چې هسې نه خیال مې نه یو د هغه خبرې واورم د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې واورم مسجد حرام ته راغلی دی دلته کې دی او د خپلې طریقې مطابق هغه په هغه ځای کې لګیا دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی هغه ولاړ دی د الله کتاب وایي دی وایي زما لکه هسې رالل چې تا ته خو دومره د خلکو غوږونه ډک کړي دي خو هسې خو یې واوره که نه چې دا دی څه وایي وایي ما یو غوږ نه بوجه لرې کړه وی غوږ مې ورته کېغوسته نو ډېره مزه یې راکړه نو د بل غوږ نه مې بوجه لرې کړه نو چې د دواړو غوږونو نه مې بوجي لرې کړي او د نبی علیه الصلاة والسلام د خولې مبارک نه مې هغه اواز د قرآن هغه لوستل د قرآن واورېدل وی زړه کې مې بدلي راتله انقلاب راتله تر دې پورې چې جناب رسول الله ختم که روان شو چې څنګه روان شو ورپسې روان شومه چې هغه کور ته ننوته ده ما ورته آواز وکړه وی ما وی چې نورې خبرې به بیا کوو ابسط یدک لابایعک لاس را مخې ته که چې بیعت در سره وکړم په دې خبره باندې چې اشهد ان لا اله الا الله ایمان یې راوړه او بیا دا ټوله واقعه خپله ویلي چې دی ماله غوږونه ډک کړي وو دی ماله چې کوم دی نو دا یرې را کړې وي او دی ما سره دا چل کړی چې دغلته داسې دي او داسې دي خو چې کله ما په خپلو غوږونو حقیقت واورېده خبره بدله وه نو توعدونه معنا یره نظریاتي دا د شعیب علیه السلام په قوم کې وه الله دې زموږ استاسو د قرآن او سنت سره مینه محبت هغه پیدا کړي الله زموږ تعلق د قرآن او سنت سره پیدا کړي د هغې مجلس او د هغې محفلونو سره او د هغې د حق بیانونو سره الله زموږ تعلق پیدا کړي او موږ له پې عمل نصیب کړي الله د هر قسمه فتنو نه او د هر قسم هغه خبرو نه چې زمونږ دین دنیا کې نقصان دی الله د هغې نه مونږ بچ او محفوظ وساتې بیمارانو ته صحت ورکړي او څومره مسلمانان وفات شي مغفرت یې نصیب کړي